د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د یاد سړک په مسیر دواړو خواو میشتو کورنیو هټیوالو او د بارګینو مسؤلینو ته له دې وړاندې د تخلیې خبر ورکړل شوی و. د مسؤلینو په خبره د برېښنا پایو دواړو خواو ته 21 متره ساحه تحلیه کیږي. یاد سړک چې په اوس وخت کې د کم پراخوالي له امله ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوهم سړک په جوړېدو سره به ستونزې کمې او بې له کومه ځنډه ښار ته داخليږي او خپلې ورځنۍ چارې به پر وخت سرته رسوي. دغه راز د دوهم سړک په جوړېدو عام خلک خوښي ښایي. د ښاروالۍ یاد کار ستاینه کوي او په دې برخه کې د جدي اجرااتو غوښتونکي هم دي. د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي اداره یې خپلو ښاریانو ته د لازمو اسانتیاوو په موخه ماسټر پلان او تفصیلي پلانونه تطبیق ته ژمنه ده او دغه راز په یاده برخه کې له ښاریانو هم غوښتنه کړې چې د پروژو په تطبیق کې دې ورسره همکار پاتې شي تر څو ماسټر پلان او تفصیلي پلانونه پر وخت پلي شي.